بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن راځو نننۍ ویډیو د دې په باره کې جوړوو چې څنګه کولی شئ د واتساپ اکاونټ جوړ کړو. ملګرو د دې لپاره چې واتساپ اکاونټ جوړ کړو نو تاسو باید په خپل موبایل کې واتساپ اپلیکیشن ولرئ. نو راځو د ویډیو په طرف. ملګرو ویډیو شروع کوو. لومړی واتساپ اپلیکیشن په خپل موبایل کې لرو. د واتساپ اپلیکیشن باندې څنګه کوو؟ کلیک کوو. دلته راشئ دې صفحې ته. کله چې دا صفحه درته راخلاصه شوه نو اګري او کنټینو باندې به څنګه وکئ؟ کلیک وکئ. ملګرو دلته په پورتني ځای کې افغانستان انتخاب شوی دی. لاندې به خپل تلیفون نمبر په کوم چې واتساپ اکاونټ جوړوئ هغه به ورکړئ. په نیکسټ باندې ملګرو کله چې نمبر داخل کړئ هغه نه وروسته به په نیکسټ باندې څه وکړئ؟ کلیک وکړئ. ملګرو ویډیو سکیپ کوو نه د دې په خاطر چې ملګري ښه پرې پوه شي نو ویډیو نه سکیپ کوو. انټرنیټ هم سلو دی. ملګرو ویډیو مې د دې په خاطر سکیپ کړه چې انټرنیټ سلو و، خو اوس به کار وکړي. ملګرو موږ ته دلته دا یو میسیج راکړو چې تاسو دا نمبر ایډیټ کوئ که صحیح دی؟ موږ ورته وایو چې صحیح دی. اوکې باندې څنګه کوو؟ کلیک کوو. د هغې نه وروسته بیا چې دی څنګه کوو؟ په نیکسټ باندې کلیک کوو. دلته په اتومات ډول موږ ته دغه ویریفای کوډ رالیږي هغه ورکوو. د ویریفای کوډ چې کله ورکړو نو زموږ واتساپ اکاونټ دی هغه به جوړ شي. خو دلته یې په خپله ویریفای اکاونټ ویریفای کړه. نو وایي چې تاسو بیک اپ اخلئ که نه؟ موږ ورته وایو چې نه اوس بیک اپ نه دی په کار. نو څنګه کوو؟ ناټ نو باندې کلیک کوو. په دې برخه کې موږ خپل نوم ورکوو، یعنې د چا په نوم د اکاونټ جوړوو. لکه زه ورکوم چې احمد. بیا په نیکسټ باندې څنګه کوو؟ کلیک کوو. ملګرو دا دی زموږ اکاونټ جوړ شو. موږ په خپل اکاونټ کې دوه ګروپونه لرو، د ایډز په نوم او د ټیک وایس بټن په نوم. زموږ اکاونټ جوړ شو ملګرو. دا و زموږ د واتساپ اکاونټ چې څنګه کولی شو د واتساپ اکاونټ جوړ کړو. ملګرو د نوي ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ.